زه د نوي کیم سرانان د یو افغان کډوال په حیث باندې برګیډیر صاحب او ټول سټاف راتګ ته راغلاست وایو. برګیډیر صاحب بخښنه غواړم، موږ د سهار د 8 بجې څخه ترتیبات نیولي وو. د ارباب طالب صاحب څخه دا هیله کوم چې برګیډیر صاحب زما په خبرو باندې پوه کړي چې موږ د سهار د 8 بجې څخه تر دا اوس پورې په دې باندې ناست وو چې اوس به برګیډیر صاحب راځي. اوس خبره دې ته ورسېدله چې د غرمې وخت شو، د لمانځه ټیم شو، نو خلک او د اکثره ځوانان یا کم ماشومان چې هغه ولاړ کورو ته موږ د لمانځه په خاطر باندې اجازت ورکړ، حالانکې زموږ تعداد قریب زرګونو ته رسېدلی. نو اوس بیا هم ستاسې راتګ ته ښه راغلاست وایو. خو برګیډیر صاحب دا لومړی ځل دی چې تاسې زموږ د افغان کډوالو سره په دغسې چاپېریال کې ګډون کوئ. دا د خوشحالۍ ځای دی او موږ په تاسې ویاړو، او خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام چې زه د یو افغان کډوالو ټول خبرې نشي کولی، د هغو په استازیتوب باندې ځینې خبرې ستا مخ ته ږدمه. هغه هیله مو دا ده چې تاسې زموږ ګیله د هېچا څه نه کېږي، زموږ نه د یونیسیار څه کېږي، نه مو د انجوګانو څه کېږي. موږ مېلمانه د حکومت پاکستان یو، او پاکستان موږ ته زموږ د مور حیثیت لري، او پاکستان زموږ ته زموږ د ملک حیثیت لري. څنګه چې افغانستان موږ ته د ملک حیثیت لري، دغه رنګه پاکستان موږ ته د ملک حیثیت لري. څنګه چې افغانستان موږ ته ګران دی، دغه رنګه پاکستان موږ ته ګران دی. نو هیله مو دا ده موږ کوئی انجو والا یا فرضاً یونیسیار یا بل څوک زموږ سره دا قدر غلط کار راسره وکړي. موږ د پوښتنې یوه دروازه ده چې هغه د پاکستان ګورنمنټ دی. موږ نو د پاکستان ګورنمنټ څخه دا هیله ده چې زموږ دغه پر مخ باندې په تعلیم کې کومې ستونزې پرتې دي، ارباب صاحب دا ته وایم زموږ د نن ټولګي څخه یا د نن کلاس څخه تر 12 کلاس پورې کتاب نشته. په ټول بلوچستان کې د تېرو 9 کالو څخه نشته. چې کمیشنري والا ته ورشي، تېر وخت شهریار افریدی صاحب راغلی نو کمیشنر صاحب حالت و دا خبره ما حالت هم کړې ده. اوس یې بیا کوو، کتاب نشته، اسټیشنري نشته، زموږ په سکولو کې دا وخت د اوبو انتظامات نشته، زموږ د استادانو یعنې تاسې خپله فکر وکړئ. کمیشنر صاحب د یو لوکل ټیچر تنخوا څو ده؟ زما د ټیچر تنخوا پوښتنه وکړئ څو ده؟ زموږ د ملازم تنخوا چې 6 ساعته کار کوي 10,000 روپۍ، هغه هم 340 شپې په چک کې ترې کاټي، یعنې 9,500 روپۍ ورکول کېږي. نو دا هغه زموږ په تعلیم کې ستونزې دي. د سټوډنټ دپاره په 9 کلاسو کې یو سبجیکټ د کمپیوټر دپاره دی، هغه زموږ شاګرد یا سټوډنټ کمپیوټر پېژني نه چې کمپیوټر د څو پرزو څخه جوړ شوی دی، هغه چلول زده کول هغه خپل پر ځای باندې پرېږدي. موږ ته چې کار کېږي باید نمایشي ونه کړل شي. په هر سکول کې د هغه زده کوونکو د تعداد په اندازه باندې باید د کمپیوټر د زور اسانتیا برابره شي. موږ لایبرري دغه رومونه په های سکولو کې نه لرو. دا زموږ د تعلیم ستونزې دي. د اوبو ستونزه مو دا ده برګیډیر صاحب، دغه حسن خان چې ولاړ دی زموږ کمیونټي ورکر دی، دا خپل دی یو پروګرام جوړ کړی دی، نه یونیسیار کومک ورسره کوي، نه هیڅ کومک ورسره کوي، نه بله اداره کومک ورسره کوي، یو روپۍ نه ورسره کوي. موږ 200 روپۍ پر کور باندې ټولوو، مګر هغه اوبه زموږ کفایت نه کوي. دا اوبو د زموږ لوی مشکل دی، 10 کاله کېږي چې دا مشکل سره موږ ناستو پرې وایو. او دغه رنګه په هسپتال کې پخوا څو ټابلیټ راکول کېدلې، زموږ 25 روپۍ چې جمع کېدلې 2 کروړه وو 6 لکه روپۍ شوې، 2 کروړه وو 6 لکه روپۍ د ترقي والا سره دي یا د یونیسیار والا سره دي. هغه پیسې باید هغه د کیمپو کمیونټي ته ورکړل شي یا کمیشنري یا پر غاړه اخلي یا یونیسیار چې موږ ته بېرته د سیاست لپاره دغه اسانتیا برابره کړي. او دغه رنګه زموږ د روډ دا اوس تاسې روډ ولیدئ، آیا پر دغه روډ باندې انسانان تګ راتګ کوای شي؟ آیا په یو مریض حالت کې په ژمي کې به د دې څالي بارانونه وي؟ نو زموږ دا غوښتنې دي برګیډیر صاحب، زموږ تمه چې دا اول خدای ته ده، دویم د پاکستان ګورنمنټ ده. نو بل زموږ غټ مشکل ده ECC ناټو دی. برګیډیر صاحب برای ماښام پر سوشل میډیا باندې دا خبر چلول کېدی که تر 30 جولای پورې تاسې خپل د ECC کارډونه راواخلئ، څو ټکنۍ بندېږي. قسم زه درته اخلم دا فامیلي شته چې په هغه ټول فامیلي کې نک نشته، نو ازلانې پټ ته تلای شي نشي څه چا
یو خو د دې مدعا باید ورزیاته کړل شي او دویمه خبره دا ده باید دا په کیمپ کې ورکړل شي برګیډیر صاحب دا شان زموږ اول د خدای دویم ستاسو ملاتړ مو ده چې په مسؤلیت او په دې کې زموږ سره کومک وکړي او بله خبره مو دا کړې ده دغه زموږ خلک اکثره روزانه والا دي چې موږ چې روزانه کې یا په دغه کې عبدالله کې روزانه کې دوی چې کله په دا چې پوسټو باندې دیوال ورکو سره پاټر پاس شوي دي نیول شوي دي هغه بیا پر دې نه اړي اړي پر بدني او پر بدني باندې اړي نو هیله مو دا ده چې زموږ دغه ستونزې تاسې د مسلمان په حیث باندې چې موږ دلته ستاسې په غېږ کې مېلمانه یو ستاسې اولاد یو ستاسې بچیان یو دغه زموږ د ستونزو په حال کې راسره کومک وکړي مننه